سلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې یو طرف ته د هندوستان مشهوره اکټره پریزنټر د رحمان الله ګربز شپږیزو خوشحاله کړې ده، خو بل طرف ته پاکستان هم د رحمان الله ګربز دغه په زړه پوری بیټنګ چې نن کوم دوبۍ کې ترسره کړ دغې ته حیرانه پاتې سوی ده او ډېر زیات تعریفونه یې کړي دي. که تاسو هم په ګربز باندې خوشحاله سوي یاستئ، دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکولی سئ. نو راځم زه به تاسو ته ووایم چې نن په دوبۍ لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. د رحمان الله ګربز دوی ټیم دغه لوبه ترسره کړله چې ګربز زبردسته بیټنګ په دغه لوبه کې کړی ده. 9 بالو باندې شپږ 50 مهم رنزونه کړي دي او خپل ټیم لپاره مهمه لوبه ګټلې ده. په دغه لوبه کې رحمان الله ګربز 2 غټې شپږیزې وهلې دي، 1 شپږیزه 90 میټره وهلې ده او 6 څلوریزې وهلې دي. ډېر زبردسته سټارټ یې واخیسته خپل ټیم لپاره. حالانکې دغه ویکټه که تاسو کتلي د بیټنګ لپاره دومره اسانه هم نه وله، ځکه دغلته بارانونه هم سوي ول. دغه پیچ د بیټنګ لپاره دومره جوړ نه و، خو بیا هم ګربز په دومره سخته ویکټه باندې او په زړه پوری بیټنګ نندارې ته وړاندې که. د هندوستان مشهوره اکټره پریټیزنټ هم دغه لوبې کتلو لپاره دوبۍ ته راغلی ول او د ګربز بیټنګ نه ډېر زیات خوند واخیسته او ډېر زیات تعریفونه یې وکړل. وایي د شارجه واریر ټیم چې کوم ده زبردسته ټیم ده، زبردسته لوبغاړي دي او انټرټینمنټ ورکوي، یعنې ډېر ښه شپږیزې وهلې دي. د ګربز واضحه نوم خو یې نه ده اخیستلی، خو اشاره یې ګربز ته وله چې زبردسته بیټنګ یې ترسره کړه او د شارجه واریر ټیم لپاره یې دغه مهمه لوبه ګټلې ده. نو یو طرف ته خو پریټیزنټ هم د رحمان الله ګربز دغه شپږیزو نه خوند واخیست او ډېره زیاته ورته خوشحاله وه، ډېره زیاته تشویق یې هم کړله. ما خپله دغه لوبه وکتله، ډېرې زیاتې چغې هم ورته ووهلې او تشویق یې هم کړه. خو بل طرف ته د پاکستان پخوانی مشهوره لوبغاړی وکاریونس چې کوم ده، هغه هم ګربز نه ډېر زیات متاثره سه. چې څنګه ګربز اول سر کې دغه لوبې کولو لپاره راووته، نو وکاریونس داسې وویلې چې ګربز استعداد کې شک نسته ده، خو دغه دوبۍ لیګ کې دومره خاص نه ده چلېدلی. خو ده دا خبره هم وکړله چې دا ډېر ښه لوبغاړی ده، ما کتلی ده، ده کې استعداد شته ده. خو چې کله ګربز بیا ورته بیټنګ شروع کړه په دغه لوبه کې، څنګه بیټنګ یې چې سخته ویکټه باندې وکړه، وکاریونس هم ورنه ډېر زیات خوند واخیسته او یو ځل بیا یې دغسې ویلې چې ما تاسو ته ویلې چې رحمان الله ګربز کې استعداد شته ده او تاسو مخامخ داسې څنګه شاټونه ده ووهل، څنګه شپږیزه یې ووهله، خاص کر 90 میټره شپږیزه چې کومه رحمان الله ګربز په دغه لوبه کې ووهله، هغې نه وکاریونس هم ډېر زیات خوند واخیسته. نو ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي په هر یو لیګ کې چې که هغه رحمان الله ګربزي، که هغه نوین الحقي، که هغه دغه نور لوبغاړي ابراهیم زدراني، محمد نبی بیا نن لوبه کې ښه 18 مهم رنزونه یې لاندې کې وکړل. دغه لوبه کې 1.5 سر رنزه ټارګېټ یې د ګربز دوی ټیم ته ورکړی. اوس د نوین الحق څلور اوړو کې 11 رنزه ورکړي، یو لوبغاړی هم اوټ کړی و. نور احمد هم څلور اوړو کې 20 رنزه ورکړي، هغه هم یو لوبغاړی اوټ کړی و. نبي ته یو اوور ورکړه، 8 رنزه یې وکړل او نبي په بیټنګ کې مهم وخت کې 18 مهم رنزونه وکړل. ګربز ورته شپږ 50 رنزه وکړل چې ډېر ښه سټارټ یې واخیسته. نو ما خپل هم دغې لوبې نه ډېر زیات خوند واخیسته. ما وغوښتل چې زه یې تاسو سره هم شریکمه. تاسو هم راسره خپل نظر په کامنټ کې شریکولی سئ. خو که ګربز مینوال یاستئ، یو ملګري ما ته لیکلی ول چې ګربز ته بیخي ورنه ویراټ کوهلي جوړ کړه یا بابر اعظم دې ورنه جوړ کړه. زه تاسو ته یقین سره ویلی سم چې ګربز که یو کال نور هم دغسې مسلسل ولوبېږي، لږ احتیاط وکړي، ویراټ کوهلي او بابر اعظم ته هم رسېدلی سي. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.